مخکې جمعه کې ما دا تاسو خدمت کې عرض کړی و مشرکینو بچیو کار کول نو د هغې لپاره به د هغوی طریقه فال نیول و د کور نه به بار راوته وبه کته یو مرغۍ به ناسته وه نو که ښي طرف ته به روانه لاړله او الوتله نو ته به وایي چېره به دې کار کې خیر ده دا کار باندې به شروع او که چېرته ګز طرف ته به والوته نو بیا به دا کار نه کوو چې نه دی کې خیر نشته ده دا سپیره ده دا کار سپیروالی به نو مونږ دا امت الله د دینه منع کړي لا طیرة فی الاسلام اسلام کې بدفالي نیول دا نشته اوس څه به کوو نو دې کې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم حیران او پریشان نه یو پرېښودلی ما او تا دپاره یو ډېر لوی حکم ده یو ډېر لوی عمل ده خو که زه او ته خو ځان غافل نه کړو که نه عمل کې راولو ځان ورته محتاج وګڼو هغه عمل څه ده عمل د استخارې ده استخاره دا د په دین د صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسبت باندې ډیر زیات قدر و او نن که زه دا ویم دا به بعید نه وي چې مونږ ډیر امتیان استخاره پیژني نه دومره زیات مونږ هر ته ورشو استخاره پیژنو نه او که به ډیر انسانان هغه پیژني په عمل کې نه راوړي تر دې چې ډېر غټ غټ کاروبارونه به کوي استخاره ورته نشته ډېر لوی سفر به کوي استخاره ورته نشته تر دې چې د ټول عمر دپاره د هغې دپاره به یو ملګری طلب کوي یعنی ازدواجي تعلق د چا سره واده کول پیژدل کول دا څومره اهمیت لري امت استخاره د هغې دپاره نه کوي حال دا ده چې استخاره د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې صحابه کرام څومره زیات اهمیت بده دی ورونو حدیث د جابر بن عبد الله رضی الله عنه امام بخاری رحمه الله غیر محدثینو ذکر کړ جابر بن عبد الله رضی الله فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعلمنا الاستخاره فی الامور كلها نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته استخاره تعلیم راکو په ټولو کارونو کې پورا هر کار کې که سړی یو کتاب لیکي په کار استخاره وکړي یو شی اخلي په کار چې استخاره وکړي یو سفر شروع کوي په کار چې استخاره وکړي ځکه استخاره معنی څه ده د الله نه خیر طلب کول د عوامو ذهن کې یو بله خبره وي چېرې استخاره وکړي نو تا ته به ښکاره شي چې دا کار وکړم که دا خبره حدیثو کې نشته نه استخاره معنا دا نه ده چې الله تا ته مشوره درکوي استخاره معنا ده د الله نه خیر طلب کول او ان شاء الله د الله نه امید ده چې د کار کې د خیر وي الله به دې آسان کړي ځکه سوال الله په دې کې دا ده طلب د الله نه دا ده او کله کار نه دی بد خیری به دې کې خیر نه وي نو امید د الله نه مونږ دا کوو ځکه سوال الله دا چې الله بیا ته نه ما واړوي دا کار هم رانه واړوي او چې چېرته به خیر وي هغه ځای ته ماته ورسوي دا څومره غوره لویه دیو جن علماء کرام فرمایي یو عرب علم کتاب لیکلی په هغې کې لیکلی دي چې استخاره چې دا ثقة الانسان دا د انسان ډېر لوی اعتماد او بروسه ده فی ربه په خپل رب باندې یو لوی عمل او دا د الله یو لوی تعظیم ده د الله ډېر لوی قدر کول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډېر لوی سنت د هغې عمل په هغې باندې کول امتثال امر دا عمل په دې باندې کول نو دې وجه نه ما ځان ته وصیت دا وتاول چې معمولی نه معمولی کار کوي اول وې ته استخاره وکړه جابر بن عبد الله رضی الله فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته استخاره اما علم برا کول خودل برا تفیل امور كلها په ټولو کارونو ټولو کارونو معنی چې څه کار کوي یو خو هغه وی چې شریعت د هغې دپاره حد مقرر کړی وي لکه اوس مونځ ده وخت مقرر ده نو دې دپاره مونږ دا استخاره چې اول مونځ کوم نو اول به استخاره ګناه نه دا کار ده دې دپاره حد هم مقرر ده وخت هم مقرر ده به مونږ کوو روژه راغله نو یاره اول به ته استخاره وکړو بیا په روژه نه داسې دې دپاره نه ده دا هغه کارونه چې عام کارونه دي حج
د هغې دپاره اوس ته سفر کوي نو د سفر دا یو ډېر لوی کار د حج ته تلل نو اول استخاره وکړه چې الله په دې سفر کې ته خیر واچوي یو څیز اخلي اوس تا ته پته نشته چې دې څیز کې خیر ده او که شر ده نو تا اول د هغې دپاره استخاره وکړه چا سره رشته کول غواړي رشته نو د هغې دپاره اول استخاره وکړه اوس پته نشته چې د دې رشتې نه به خوشحالۍ جوړېږي او که غمونه به جوړېږي اول استخاره وکړه نو دې وجه نه نبي صلی الله علیه وسلم به استخارې موږ ته امر کوو فی الامور کلها په ټوله کارونو څنګه کما یعلمنا سورة من القرآن صحابهو به دومره نبي صلی الله علیه وسلم ته اهتمام کوه چې موږ ته به استخاره داسې ښودله کما یعلمنا سورة من القرآن لکه د قرآن یو سورت راته ښیي ورس دې سوچ وکړه د قرآن سورت دا څومره زیات اهتمام لري او څومره زیات توجه لري دغسې به موږ ته نبي صلی الله علیه وسلم په استخارې باندې د څنګه د قرآن تعلیم راکوو د سورت دغسې به د استخارې راکوو او څنګه به فرمایل اذا هم احدکم بالامر د استخارې طریقه څه ده نبی هم فرمایي اذا هم احدکم بالامر فليركع ركعتين چې کله تاسو کې سړی اراده وکړي د وکار هم معنا دا نه ده چېرې شک دې پکې پیدا شو چې دا ښه ده او که دا به ده دا هم کېدلی شي خو دا ضروري نه ده چې په یو شي کې د شک پیدا شو نو هله به استخاره کوي نه هم معنا اراده ده اراده دې وکړه کار رستو کا اول استخاره وکړه اذا هم احدکم بالامر د یو کار د اراده دی شروع اول استخاره وکړه استخارې طریقه ده فلیرکع رکعتین دو رکعت منځ وکړه من غیر الفریضه فرض نه علاوه یې نفل منځ دو رکعت دې وکړه بیا دې الله رب العالمین نه دعا وغواړه دا دعا یو بهترین دعا په الله باندې یو لوی اعتماد لوی باور هغه دا ده چې اللهم انی استخیرک بعلمک یا الله د تا په علم باندې زه خیر طلب کوم ځکه علم د تا ده پوهه د تا ده الله د هغې په سبب باندې الله زه تا نه خیر طلب کوم واستقدرک بقدرتک یا الله د تا په قدرت باندې طاقت حاصلوم واسألک من فضلک العظیم یا الله د تا د لوی فضل سوال نه کوم فانک تقدر الله ته پوهیږي ته قدرت والے اما قدرت ولا اقدر وتعلم الله د تا علم کامل ولا اعلم ما علم خاصر ز نه پوهیږم وانت على كل شيء یا الله ته په هر یو شی باندې علیم ذات د الله نه الله په علم باندې سوال نو څه بیا سوال لا ده چې ان کان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت عملی هذا الامر په ځای باندې د کار نوم واغله یا الله پښتو کې ویا دې سفر کې دا سفر د پلان کې ځای دا خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت عملی کدا د ما د پاره غوروي اما په دین په باره کې دین ته فائدہ پیرس و معاشی اما دنیا ته معاش ته ژوند ته فائدہ رسی و عاقبت امر ما انجام ته فائدہ رسی لو فقدره لی یا الله دا کار ما پر مقرر کې و یسره لی الله دا کار ما ته آسان کې او یا الله وبارک لی فیه یا الله ما ته برکت ونی څومره عظیم او مزیدار سوالونه یا الله دا کار ما ته مقرر کې یا الله ته آسان کې او برکت راته وکړي دا څومره لوی اعتماد ده د الله رب العالمین الله او بل طرف ته مونږ ته پته نه بل سوال سردار ان کان هذا الامر شر لی فی دین و معاش و عاقبت یا الله کدا کار د ما په دین د پاره خنوي بدوي اما د معاش ژوند د پاره بدوي او یا الله د ما د انجام د پاره نو فصرفه عني واصرفني عنه یا الله دا کار ما نه واړوي او ما دې کار نه واړوي الله ما ته بند کې دا سه اسباب جوړ کې دا سه رکاوټونه راولي الله چې دا کار زه ونه کوم دې ته ویر نه شم زګه چې ته په ارض باندې قدرت لري وقدر لي الخير حيث كان او ارض کې چې خیر یا الله خیر ما ته مقرر کې ثم ارضني به والله ما به بیا خوشالم کې چې دې کار نه خیم چې بن شوی ما ډیر کارونو انجام ورستو انسان ته کار شي نو بیا ورستو خو چې راخه چې دا کار مې کړی نه ده
خدا کله عموما استخاره نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو به استخاره کول او دا ضرور نه چې یو کار کې شکی ده یو کار خله ته معلوم ده چې د خیر کار ده خو استخاره وي تاول وک حدیث دی مسلم کې دی چې کله زید رضی الله عنه طلاق ورکړ زینب بنت جحش رضی الله عنها دا یو عجیب یو صورت حال الله رب العالمین خپل قدرت مطابق جوړ کړو چې زید د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات نبی صلی الله علیه وسلم په زوی باندې نیول متبنا او په قران کې صرف د یو صحابي د زید رضی الله عنه علاوه بل چا نوم نشته لوی صحابه کرام سوا د هغه د خپل مقصد او خپل وجه خو د نوم په قران کې راکله چې د او د زینب رضی الله نبی صلی الله علیه وسلم دا نکاح کړو او جوړ را نغللا دا د الله تقدیرات وي خد او خاون کې کله الله جوړ را نه وي معاملہ کوم د تور طلاق ته ورسه طلاق ته ورسه دا نو نبی صلی الله علیه وسلم ذکر وکړل چې زد زینب سره نکاح کوو نو زید رضی الله چې د طلاق ورکړی امدای پسې ولې وګوره صحابه کرام دومره د اخلاص والا مونږه چا په منځ کې طلاق راشي تر عمره پورې بس سلام کلام ختم خبره ختم معاملات ختم امدغه زید رضی الله پسې ولېګه چې زید طلاق شه او زینب ته وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم کا نکاح اراده لري زید رضی الله راغله نو د خپل فرمایي چې زراغلم دغه وخت کې د زینب هیبت او عظمت د ما په ځل کې ډیر راغله وجه سوا چې نبی صلی الله علیه وسلم اراده لرونکي د دې نکاح دا به آینده کې د مور جوړيږي ام المؤمنین به جوړي نو دې واړه غلو واړه دایلندولو هغه فرمایي چې ما چې ولې نو ډیر روب د وجه ما ته شا کړله خو خبره مې ورسوه چې یا زینب ارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم یذکرک اے زینب ز رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تاسو د نکاح اراده کړ زینب رضی الله عنها فرمایل ما انا بصانعه شیئا حتى اوامر ربي چې د رب سره مشوره نه وکړي استخاره مې نه وکړي زه یو کارم نه کوم دې باندې سوال راځي چې آیا دې ته مشوره آیا دې ته استخاره چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې له یو زنانه لپاره لوی خوش نصیبی به کېدې شي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عقد او نکاح کې علما فرمایي چې نه دینه دا استحباب معلومیږي امام نووي رحم الله فرمایي شرح د مسلم کې چې یو کار کې به خیر معلومي خو استخاره وته وکړه یو کار کې ته معلوم دا په علم کې فائدہ ده خیر ده بیا هم استخاره وته او بل طرف بل وجه دا بیانوي چې چونکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه ټول خیرونه خو د دې طرف نه خو خطر کې دي چې اسنه زینب رضی الله عنها نه یو داسې کار وشي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا خیال ول ساتي داغه پورا داغه سره خو ژوند تیر لګي نو دا خطر خو دې طرف هو کېدای شو کنه اخ طرف نه ټول خیر نو زینب رضی الله عنها فرمایي ما انا بصانعه زه یو کار نه کوم اس کار نه کوم حتی اوامر ربي چې د رب سره مشوره ونکم ان استخاره ونکم او زید رضی الله فرمایي چې دا ویل ثم قامت الى مسجدها دې مانځه چې دې کوم ځای فورا اورې په ځای باندې پر وغه ته پورته شو او استخاره یې وکړه نکاح الله پر نه کړو هغه ته نور هیڅ ضرورت نه وو مونږ دلته کیو چې نبی صلی الله علیه وسلم کور ته بغیر اجازه رانه نه وته څنګه رانه نه وته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم د قران آیات ولست چې رب برنه نکاح تړلې رب فرمایلی دي فلما قضا زید منها وترا زوجناكها لكي لا على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم رب العالمین بر اسمانونو کې نکاح تړل الله فرمایي چې کله زید دینه حاجت پوره کړ زوجناكها ما دا زینب تا ته په نکاح باندې درکې یا رسول الله او دی وجه زینب رضی الله عنها په دې باندې خپل فخر کوله چې ګوره تاسو نکاحونه د تاسو اولیاء او پلارانو ورونو کړي دي وزوجني الله من فوق 7 سماوات
ما زینب بنت جحش نکاح د اسمانونو رب د عرش مالک د اسمانونو نه بره کړی دا په دې به خپل فخر کوله چې تاسو نکاحونه په ځمکه شوي دي ما نکاح په اسمان باندې شوی نو نبی صلی الله علیه وسلم ځکه بغیر اجازه ته کور ته راغله چې الله یې نکاح تړلی و بهر صورت زینب رضی الله عنها ګوره اول استخاره کوي استخاره دومره ضروری ده ورونو دا ضرورت وګڼو دا په عمل کې راولو ان شاء الله ډېر خیر به مالوي او اجر او ثواب ځان روایت کې دي چې کله د شام والا حمله وکړله نو د کعبه شریفې دا یو دیوال هغه وګرځېدل په حمله کې نو عبد الله بن زبیر رضی الله په دغه وخت کې د مکی خلافت او سره نو عبد الله بن عمر رضی الله دا دیوال دغه سي پرېغو چې حج را روان د خلک براشي مشوره به ته و خلک راغلو حج ته نو هغه دا وی چې اے خلکو ماته د دې کعبه باره کې مشوره راغو چې زه دا ټوله دی ویخه نوې جوړه کوم کعبه او کوم دغه دیوال برابر عبد الله ابن عباس هم دغه وخت کې مکی کې و هغه ته وی چې ما خو خیال دادا خلکو په غزړو کانو کې ایمان راوړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم په مغه کانو باندې الله مبعوث کړی و یعنی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کانی دي د هغه دور دیوالونه دي بس دا کوم دیوال چې وران ده دا به جوړ کو نور به مکابم دغه سپره نو عبد الله بن زبیر ته وی چې خیتاسو د خپل کور باره کې بدار آیوي چې چا یو دیوال وګورځي نو نوې کوي به ټول کور او کنام دغه ځای به جوړوي بیا وی ته وی چې بس زو داسې کوم اني استخير الرب ثلاثا زبد الله نه استخاره وکم درې کړه ته استخاره کوم ثم اعاذم على امري بیا په یو کار باندې کله اراده وکم بس هغه کې بخیر عبد الله بن زبیر رضی الله عنه مشوره درې کړه ته استخاره وکړه استخاره نه بعد بس دا خبره وي ته الله ذهن کې واچو چې بعد دې کعبه دی وی خره نړول پکار دی او دې کې خپل یو حکمت داو چې دا کعبه به زه په هغه بنیادونو باندې جوړه کړم چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ارمان کړی و نبی صلی الله علیه وسلم الله ته فرمایلی و د عبد الله ابن زبیر ترور و عائشہ رضی الله چې عائشہ د تا قوم نو مسلمان شوی که اوس دا کعبه نوې جوړوم هغه بنیادونو ته رسوم چې د ابراهیم علیه السلام بنیادونو ځکه حتیم چې دا کوم ګول ځای ده دا خو د کعبه حصہ و او قریش سره پیسې کمې شو نو دا ځای ته نه لري دیو جره اوسم که څوک عمره ته او حج ته لاړه طواف کوي نو حتیم ته بننه نه وځي د حتیم نه به اخو طواف راته وي کله ګور بیا به طواف نه وي ځکه دا د کعبه حصہ ده نو نبی صلی الله علیه وسلم ارمان کړی و چې دا خلک نوی مسلمان شوي ځکه چې کله یو قوم ته نوې دعوت وي نو یوانی خبره چې استحبابي امر کوي دا غوښنه خیره پټه ځکه که دا وي ته وی بیا وی چې خو څه پکې دام را وخت نو نبی صلی الله علیه وسلم د کعبه هغه زاړه بنیادونو باندې نه جوړاوه چې خلک نوي مسلمانان بیا به سوایو چې ګوره اوس کعبه یې راته راوړانه ټول دین خو څه بدل کړه چې کعبه یې راته بدل نو بیا بل دا چې نبی صلی الله علیه وسلم پیسې نه عبد الله بن زبیر وایي چې ما سره پیسې مشته دي معلوم را سره شته او د خلکو نه مې اوس ډارم نشته ځکه خلکو اسلام په زړونو کې پوښ شوی ده نو کعبه په مغ زړو بنیادونو باندې اوچه ده به هر صورت ورونو استخاره هر عمل لپاره دیو جن علماء فرمایي چې من اعطي اربعا چاته چې الله څلور خوونه ویر کی څلور اعمال توفیق الله چاته ویر کی لم يمنع اربعا د څلور نه محروم کیږي اولنۍ من اعطي شکرا چاته چې الله شکر توفیق ویر کی لم يمنع المزيد د دې زیاتینه نه محروم کیږي چې کوم انسان شکر وباسي الحمدلله په هر حال باندې شکر الله دې نعمتونه ډېروي ځکه د رب وعده قران کې دا ده چې لئن شکرتم لازیدنکم تاسو دې ما شکر وباسو زه تاسو نعمتونه ډېر او دویم علما فرمایي من يمنع التوبه من اعطي التوبه چاته چې الله دې توبې توفیق ورکړي لم يمنع القبول الله دې قبول والین نه محروموي چې سړی پیمانه شي په خپل بد عمل والله ته وایي چې الله توبه مې ده الله معاف مې کا لم يمنع القبول الله دې قبول والین نه محروم کړي او علماء فرمایي دریم من اعطي الاستخاره لم چاته چې استخاره توبې الله ورکړي
نو لم یمنع الخيرة الله دې خیر نه محروم کوي ومن اعطي المشورة چې چاته الله دې مشورې توفیق ورکړي لم یمنع الصواب دې درستوالي نه الله نه محروم کوي نو استخاره دا یو عظیم عمل دغه 2 رکعات منځ دي او نفل او بیا دغه دعا دا یادول دومره ګرانه او غټه دعا هم نه ده کني سړی کتاب نه هغه نه ویل شي